جی د ژغ قدرمنې تاسو ته پته شته چې په وزیرستان کې څومره سکولونه دي په ډیټیل سره دغه زه غونډ درته وښایه ځکه چې نن انټرنیشنل یا ورلډ ټیچر ډے دو په ډیټیلو درته وښایه خو یورې میږ د وزیرستان د ټولې علاقې خلک تقریبا غږولی دی ډېرې علاقې پوتې نه دي یورو میږ دا معلومات وکړي چې په وزیرستان کې څومره سکولونه چې کوم دي هغه فنکشنل دي یعنې هغه ته وړکي ورځي جنکۍ ورځي سبق ورته پکې ویشي یوره هغه ور ووایي دا خلک میږ ته څه ویایي زمون نوم فراز خان دی ملک فراز خان میږ علاقه د زمڅانې دا وره د شاولې ناري پې راتړلې دو شیک شوه یتمرزای ټراک پې او دلته د میږ په دا لاک لرګی ورته یایي ملوه ورته دا که یو سکول ستا خو نوم یې دی سکول نور یې سبق څوک یې نشته چې څوک یې یایي پکې که نه نه مشترون سته نه څه سته په زمڅان کې یو سکول سته هغه د خجامه دی دی هغه کې غا نشته مشترون نه سبق ویلی شي پکې نه څه ویلی دی خو نوم یې سته جنکۍ سکولینه نشته ته میږ د بابر غونډۍ منطقه د سولام څنګ ته وڅوبه یې بولي دا منطقه د ګنګي خیل دو په دا کې هلته د بابر غونډۍ خو ته سکول دی خو دا تر پوځي نه جوړ کړی و دا د ویسا پیرې نه پوځي مخ ولده نه میږ ولده نه هیڅ طریقه نشته پکې خالي خښتې پله بدلې دي را لنډۍ وړه من د پرایویټ سکول دی دا تدریمي یو راغځي ته مې سکولینه ته وړکي بیایي مو رزاق نوم دی زه د زوړه سروکي سره اوسېدونکی یم او د میږ سکولینه شته چې بالکل تیار دي مګر وړکي سکول بند دی سکولینه بند دي بیخي نه ماسټر شته نه وړکی شته او لکه ابودي خو شته دی ډېر ابودي دو ډېر خلک دلته دي خو سکول بند دی سکولینه نشته دی جی جنکۍ سکولینه نشته دی جنکۍ سکول نشته دی ما نام شامردان ده ما تعلق له سلیمان خیل قبیلې سره ده زه د ګلکچ زرمیلن اوسېدونکی یم اول خو په ګلکچ کې د سکولانو تعداد نشته کم ده که بیا یي هغې کې د ټیچرانو حاضري تقریبا کمه وي اوړ کې داسې یو قسم لکه ناامیدي اختیار کوي کوم چې د علاقې ټیچران دي هغه خو حاضري ورکوي کوم چې د بار والي چا ټیچران دي هغه داسې خاص حاضري نه ورکوي او زرمیلن کې تقریبا د سکولانو تعداد بالکل کم ده نه هغه نشته یو خیال د هغه هلته یو ګرلز کمیونټي سکول چې کوم و هغه هم یو قسم بند نمونه ده یعنی نسته نه هونه کې برابر دسته او چې کوم زرمیلن کې د زرمیلن کې خو بالکل د جنکانو سکول سته هم نه مون نوم ملک روزي خان دی د میږ تعلق د بیرملې تحصیل سره دی او په دا کې د میږ سري خورې چې کوم خپل ملک دی د میږ ابودي د سري خورې سره تړلې دو پاکه یو سکول دی پاکه میږ نه سبق شته نه هیڅ خبره نشته نه کرسي شته نه معلومات شته د میږ علاقه ته چې د میږ په نومه باندې میږ په خدمات باندې پیسې رسي یا څر چې نه میږ ته رسېدلې دي نه ورته راسي نه د میږ وړکي د تعلیم نه غیر لرې پوته شوي دي داسې د میږ د حکومت نه د اپیل دی چې په میږ د رحم وکړو د میږ سره د ښېګړه وکړو چې د میږ وړکي تعلیم یافته شي او د ځنګلونو ریکارډ شي په خپله ډیپټي په خپل او کلام باندې مطلب چې دی مخکې ترقي وکړو زمون عمر دی زه د بدر د علاقې یم خاص د پاکیر سوري اوسېدونکی د میږ په علاقه چې کوم سکولونه دي سرکاري سکولونه ډېر دي په استوزون په یوه سکول ښه نشته دی وړکي د هغسې پرایویټ ټیوشن هم ورته نیولي دي په باندې سبقونه یایي او استوزون خالص تنخې واخلي وره برترڅي نه جنکۍ سکول نوم ستا دی په کلي شه تنخې په واخلي یوې سفرم له یوه سکول دیول نه دی لیدلی چې دا ته جنکۍ سکول دی او نور هم په علاقه شه سکولونه ډېر دي خو وره څوک غا ورپکونه د غږ څوک شته نه استوزون برترڅي نه مو نوم آیات خان دی زه د سټه خولې زمچان نرکشا سټه خوله زمچان د سره ګوښې دي زمچان کې سکول شته خو هغه معلومات مو د داس پیرا نشته میږ وړکي مدرسه ده درېمې میږ په ځای کې سکول نشته او نه جنکۍ سکول شته نه د وړکي سکول شته مو نوم دی عبدالمالک زه یې د انګیرا دی او میږ سکولینه شته خو نه ماسټرون شته پکې نه تعلیم شته وایي شوې چې دې دغسې پرایویټ خلک جوړ کړي دي پکې وړکي سبق یایي سکولینه کې او چې کومه حکومت سکولینه دي دا که نه ماسټرون شته او نه د جنکۍ سکولینه شته خو بیخي شته نه زه د ازمرڅک یم نوم د عمران کنه ازمرڅک چې څومره سکولینه دي سرکاري شته خو غونډ بند دي د جنکۍ د وړکي جنکۍ د وړکي شته خو بند دي که نه څوک ورځي نه
یی تشه نشته یک یو ډپټی تا نرسکانه د غونډه سرکوري ډپټی د خو ورته روچی نه زه اقبال لالا د کړیکوټ اوسیدونکی د کړیکوټ کې چې کوم ګورنمنت سکولونه دي او د جنکۍ شته او د سټوډنټ بوایز شته او ورسره پرایویټ سکولونه شته د ګورنمنت سکول ټیچر چې کوم دی درې ډپټی کو ګایز شکشي نو لګاوي ټماټر تم ځکه جوړاوي شمسی بورینګ یې خاروپي جوړ کو چې عادت سوره انرژي دو د شپې سوره خوبر کړای انرژي دلته ختم شي بیا غاړی وکسي چې سکول ته چې خالی ازيري ته ځون ورساو ما بیا لوړ شي سکول ته ازيري ته ځون ولاګاوي بیا سکوټر ورته وی لوړوي پناباد په سکوټر سور شي ازيري ولاګاوي او سټوډنټ په غځي پوتې وي بازور تاروشي په بازور کې چې کیمه شمسي ماشين خراب شوی وي او کیمه بلچن وي د ټماټر تخام یې نوي او کو د منډې نه پناباد بیا کا سکول ته دای لوړ شو کا کول پر کورا ته لوړ شو یمنوم کلام خان دی زه د رشوړ سره تعلق لرم او د میش په علاقه کې څو سکولونه دي یې جنکې دی او بل چې کیما د وډ کې دی یو بل د وډ کې دی شاور سکول دی یو د ډیبه دی الحمدلله وسه پر خوشخشلی راوندي کیم د جنکې سکول دی په ډان رازګي کې دی هغه هم شلای راوندای او 40-50 تعداد یې شته دی مونږ جلانی دی ګورنمنت سکولونه فیمیل او میل چې کوم دي په وزیرستان کې ماشاءالله ښه ډېر دي زه د کړیکوټ چې په کړیکوټ کې ګرلز سکولونه په جانان کوټ باندې دی په سنگین کوټ باندې دی او کړیکوټ های سکول ها دی خو ګورنمنت نامیز دا خوستی چې دای صحیح فنکشنل کو خلک مجبور شي کله کله پرایویټ سکولونه ته ځي افیسینه هم شي برداشت کولای ځکه چې په ګورنمنت سکول کې دی ته اطمینان نه حاصلېږي لہذا زه دا یم چې ګورنمنت ته په چار دو چې دا ګورنمنت چې کوم سکولز دي چې دا د فوکس کو او صحیح دی فاست فنکشنل کو زه والی خان د تنایه اوسیدونکی یم چې کومه سکولونه دي د جنکۍ د وړکې دغه نه ماسټرونه ستا کار باندې ته مربني وکړه چې د میږ وړکې بالو جنکۍ دغه سپکري نه کنوست خو دا مې اپیل دا درته چې دا سکولونه دا وکړي په دا سکولونه دا وشري دا چې میږ وړکې بالو دغه بې تعلیمه پوته شو بس زمونږ متین سپینوال دی زه د سپینا او د میږ سرکوري سکولونه شته خو بند کړي دي څوک ور مینا او خپل مې پرایویټ ته 15 کاسون درېمې بارې مې 15000 روپۍ پیس ورکړه د بل چا نه مې وخواسته هېڅ اسباب نه وه د جنکۍ سکولونه شته خو بند کړي دي پیسو تنخیح لاته بارې پنټ وخلي لار میشته لوړه پاته نه لګي مون نوم رزق خان دی علاقه مې شکای دی په شکیک شي چې کوم میډل سکولونه دي یا ام پی ای سکول دی یا های سکول دی دغه سبق بالکل 1 نمبر دی چې د پرایمري سکولونه دي چې په دغه خالي مشترون دي تعداد یې نشته دی سبق او څو یا چې یو تعداد نه وي خو سبق نشته پکې یا سر چې د پرایمري سکولونه چې کوم دي په دغه یو دوه مشترون روشي د زری ولګوي د ځنه لوړشتانه دغه مشترون زری په سره لګوي مونږ ابراهیم دی او سر په زړې ټاکشه او سرکوري سکول لوړشتانه نه جنکۍ شته نه د وړکې شته زه د وچه خوړې نه مولا جان خبره کوم په وچه خوړه کې نه سرکوري سکولونه شته مونږ نوم هارون دی او زه د ټټي سمرباغ سره تعلق لرم او د میش په علاقه کې 3 سکولونه دي ګورنمنت چې یو های سکول دی هغه چې کوم دی لیفال شوی نه دی یو بل چې دی په ولمخیل کې دی د وسه پر هم بند دی او بل د میش د فیمیل سکول دا یا د ډیر وخت نشي چې بند دی میش دا حکومت ریکوست کوي چې دا سکولونه درته بحال کړي تو سوار بدل چې ټول خلک وایي چې د میش د علاقې که د جنکۍ دي او که د وړکي چې څومره سرکاري سکولونه دي هغه ټول باندې وز درته وښایي چې په وزیرستان کې او بیا سب ډیویژن چې کوم دي په هغه کې څومره سکولونه دي څومره د وړکي سکولونه دي څومره د جنکۍ سکولونه دي هغه ټول درته وښایي په وزیرستان کې ټوټل سکولونه 819 یعنی 919 سکولونه دي په دا کې ټوټل سټاف چې کوم دی چې سرکار او حکومت دا ته تنخیح پې ورکوي دا 3902 کسون دي په ونه سب ډیویژن کې کمیږ وکسي نو په دا کې 240 سرکاري سکولونه دي 240 سرکاري سکولونه دي
په دا کې د وړکې چې کوم های سکولونه دي یعنی بوایز های سکول دا لاستي ګرلز جنکۍ چې کوم های سکولونه دي هغه ودي او د وړکې چې کوم میډل سکولونه دي چې کوم کې وطن پر سبق ویږي هغه ولاستی د جنکۍ چې کوم میډل سکولونه دي هغه لاستی د وړکې چې کوم پرایمري سکولونه دي چې څلورم پر سبق پکې ویل شي هغه یوسل شپږ دي یعنی 106 دي د جنکۍ پرایمري سکولونه چې کوم دي دا څلور شپېته لاستی دا صرف په ونه سب ډیویژن کې دي دغسې لده سب ډیویژن کې ټوټل ون سکولونه څلور دي په دا کې د وړکې های سکولونه 14 دي د جنکۍ های سکولونه 3 دي د وړکې میډل سکولونه 10 دي د جنکۍ میډل سکولونه 10 دي او د وړکې چې کوم پرایمري سکولونه دي هغه 206 دي د جنکۍ پرایمري سکولونه 140 یعنی یو بونده وشله دغسې سرویکای سب ډیویژن کې نه کم 200 یعنی 191 سکولونه دي په دا کې د وړکې های سکولونه 15 دي د جنکۍ های سکولونه 2 دي د وړکې میډل چې کوم سکولونه دي هغه 12 دي د جنکۍ میډل سکولونه 4 دي د وړکې پرایمري سکولونه 100 دي د جنکۍ پرایمري سکولونه 68 دي یعنی 68 دي 29 د وړکې های سکولونه ټوټل رسي په وزیرستان کې د دغه د پوره چې کوم سټاف ته 1549 سټاف ته د جنکۍ های سکولونه 12 دي د دغه د پوره سټاف چې کوم دی هغه 38 لاس ماسټري دي دغه کې دغسې چې کوم میډل سکولونه دي د وړکې هغه یوه کم 80 دي یعنی 59 دي د دغه د پوره 400 شپږ سټاف ته یعنی ټیچرون دا کې مطلب دا 416 ټیچرون دي دغسې د جنکۍ چې کوم میډل سکولونه دي هغه 24 دي او ورسره چې کوم دغه میډل سکولونه کې کوم سټاف ته د ماسټر هغه 140 یعنی 134 ماسټر دي دغه پوره دغسې د وړکې چې کوم پرایمري سکولونه دي په هغه کې هغه ټوټل ردرېمي 412 پرایمري سکولونه ردرېمي په دغه کې 863 ماسټرون دي دغسې جنکۍ پرایمري سکولونه 283 دي دغه د پوره ماسټرې چې کومې دي هغه 415 ماسټرې دي نو ټوټل دغه سکولونه چې کوم دي 819 ردرېمي یعنی 819 ردرېمي په دا کې ټوټل چې کوم ټیچینګ سټاف دی هغه 1515 یعنی 2575 دغه ټیچینګ سټاف دی په دغه باندې تنخواه وخلي نو په دا کې ټوټل مو سټاف ترته وشي تقریبا څه کم 4000 سټاف چې کوم دی دغه د پوره مقرر شوی دی چې ټیچینګ سټاف دی او نان ټیچینګ سټاف دی نو دغه که اندازه ولګوي دغه ډېر زیات سکولونه دي او ډېر زیات چې کوم ماسټرې دي او ماسټرون دي خو بدقسمتۍ نه دولته د میږه د 800 میږ ورماب کې د کیزه چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دی په ټانک کې چې دفتر دی دا نورو میږ ورماب کې خو 19 سکولونه کدی میږ ته وشول چې 19 په د پیرا وزیرستان کې کدی 19 سکولونه خلاص کړي وي داسې چالیږي چې دلته کوم یو پرایویټ پیروغ بخوانده سکول وي چې د یغه برابر یو سکول چې په دا 819 کې چالیږي نو هغه د میشته وشوي شي یک یو سکول هم نه چالیږي په دا 819 کې یک یو داسې ژڼکای یا جلکۍ نه تیاریږي چې هغه په خپل قابلیت باندې امتحاني نه پاس کو نو دغه سکولونه دي کیس په ټانک کې چې کوم د ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر چې کوم دفتر دی هغه نه یو بلیک هول جوړ شوی دی چې هغه د میږه د بچونو چې کوم مستقبل دی هغه انغري هغه خوري دی لکه دلته خلک وهول توسته چې دلته دی کټوتی کو نو که چیرې دی ته د اندازه میږ ولګوي دی 15000 او دلته اوس لګیا دي سره یې چې 10000 او 15000 کټوتی کو منتلی یعنی په میاشت کې دی دا روپۍ چې کومې دي دا کټوتی کو دا کې ډېر زورور خلک چې کوم دی هغه د دی سره په دغه کې شامل دی نو دا 15 کروڑه روپۍ د دغه په وجه باندې د میږ د علاقې د بچونو چې کوم مستقبل دی هغه خرابېږي په چار دو وزیر اعلی ته په چار دو د میږ د ایجوکیشن چې کوم منسټر دی هغه ته په چار دو چې په دا باندې غور وکړو په دا اکشن وخلي د وزیرستان چې کوم 819 سکولونه دي چې هغه ټول فنکشنل کو اے کے وزیر ژاغ نیوز وانا